په پیښور کې زیاتره خواجه سرا د کور او مشرانو نه لري په پلازو او فلیټونو کې ژوند کوي چې لوجه هغه په یو شمیر نشو کې کاکټ شوی دي د خواجه سرا او مشر فرزانه د ودت نیوز سره خبرو په وخت زیات تکړه چې یو شمیر خواجه سرا د زیاتې نشي کول وجه خپل ژوندونه هم بیللی دي زمون خواجه سرا منشیات دون زیات کړی دي چې هغه کې یو چې دنو ایازه نومي خواجه سرا ایازه نومي خواجه سرا چې هغه په حق باندې ورسېده د دې نشینه خا د هغه نه علاوه د لیلا چې د خادث شمه نومي دا 15 شپږ کسه د اوس زر چې دینو د دې آیسو د وجه لاړ او په دقه ځای کې چې دینو خرڅول کېږي هم او سره هم بوتلې نیولې شوي دي یو خو لګونته پردی لګونته هغه په دې اړه اس پی سی ټي اتیکشا وینا ده چې د زیاتره خواجه سرا واسطه د داسې خلکو سره ده کوم چې د نشو استعمال کوي پولیسو تر دې دمه یو شمیر کسان نیولې هم دي کوم چې خواجه سرا ته نشي را رسوي په دې کې زموږ کوشش دا وي چې کم خلک د نشي عادي وي نو هغه مونږ کوشش دا کوو چې یاره د نشي راوړلو والا دا سپلایر شو دا خرڅولو والا چې دا 1900 او د دې خلاف مونږ قانوني کاروایی وکړو که کم دی کې کسان داسې وي چې هغه اډکټ وي د هغې د بحالۍ د هغې د علاج یا کم از کم چې دته نشه نه ملاویږي دی په خپله به دی واپس په خپل زندګۍ ته به راځي ډاکټر خالد مفتی وایي چې خواجه سرا زیاتره د صدمو سره مخ وي د تعلیم او پوهې نشوالي له وجه د سکون په لټون کې نشي شروع کی او بیا عادي شي هغوی ډېر زیات صدمات هغوی له رسېدلي ټراماس چاله وایي مثلا بچپن کې یا ابیوز شوی فزیکل ابیوز پیرنټس نه بالکل لري نو هغوی دپاره څوک سپرویژن دپاره نه وي څوک داسې کس نه وي مشر چې هغوی له یو فادر ماډل یا یو دغه مشر چې هغوی دپاره څه کولی شي هیلپ کولی شي یا مشوره ورکړی شي نو هغې په وجه سره ډېر زیات انوالو شي او نشه یو هسې ګنده شی دی چې هسې هم یو کس نشه کوي نو 40% خلک چې دي هغوی ایکسپریمنټ نه شروع کوي او بیا عادي شي او ډیپلی انوالو شي ډاکټر خالد مفتی زیاته کړه چې غیر سرکاري او سرکاري ادارو له پکار ده چې خواجه سرا ته د خصيت او د نشو نه ځان ساتلو لپاره تربیت ورکړي د نشو له امله یو شمیر خواجه سرا خپل ژوندونه وبیلل د کیمرامین محمد خالد سره عمران علي وادت نیوز پیښور